السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمن او په خپلو چارو کې بریالي وای. دوستانو د تل په څیر نن درته بیا د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم او غواړم په دې درته وغږیږم چې څنګه کولی شو چې موږ په فیسبوک کې مصرف شوی وخت معلوم کړو. ملګرو که غواړئ چې خپل وخت مدیریت کړئ، یعنی په خپل وخت کې سپما راولئ، نو دغه ویډیو ضرور وګورئ او د دې لارې تاسو کولی شئ چې فیسبوک ته بغیر د ضرورته خپل وخت کم ورکړئ. زه ویډیو شروع کوم. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ ویډیوونه درته په وخت ورسیږي. دوستانو کله چې مو غوښتل چې موږ هغه ټیم معلوم کړو چې په اونۍ کې موږ په فیسبوک نه مصرف کړی ده، یعنی په اونۍ کې څومره ټیم موږ فیسبوک ته ورکړی ده، کولی شو د فیسبوک له لارې هغه ټیم موږ معلوم کړو. د دې طریقې د معلومولو لپاره به فیسبوک خلاص کړئ. د فیسبوک د خلاصون نه وروسته به په دغه درې لیکو کلیک وکړئ او د هغې نه وروسته به سیټینګ ان پرایوسي خلاصه کړئ او د دې نه وروسته به یور ټایم آن فیسبوک په دې کلیک وکړئ. یعنې دوستانو تاسو مخامخ ګورئ چې د یوې هفتې معلومات یې دلته ذکر کړي دي چې مقصد تاسو په یوه هفته کې په منډې ورځ نه څومره فیسبوک ته وخت ورکړی ده، سنډې په ورځ، سټرډې، فرایډې، ټیوزډې، وینزډې، ترزډې. د منډې په ورځ فیسبوک ته مو 1 ساعت 26 منټه وخت ورکړی ده. د سټرډې په ورځ 1 ساعت 54 منټه، د سنډې په ورځ 1 ساعت 31 منټه، د فرایډې په ورځ 2 ساعت 18 منټه، ټیوزډې په ورځ 1 ساعت 30 منټه، همداسې د وینزډې او ټیوزډې. په دې طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې خپل په فیسبوک کې مصرف شوی وخت معلوم کړئ د یوې هفتې. نو د دې پوره چې ویډیو خسته کنه شوي نه وي، کومې پاتې برخې چې دي دغه په خپله ټرای کړئ او راتلونکي ویډیو به مو انشاءالله که ژوند به کې و د فیسبوک اکاونټ ختمولو په باره کې وي چې څنګه کولی شو د فیسبوک مکمل اکاونټ له منځه یوسو.